د ستانکزي خبرو پاکستان غوسه کړی وای د ډیورن کرښې په اړه خیالي او هوایي خبرې مه کوه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د نارسمیتوب په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې خودخواهانه او خیالي بللي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دغو خبرو پر ځای د پاکستان امنیتي اندېښنو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د قانونیتوب او سپېڅلوالي په اړه هر ډول خودخواهانه او خیالي ادعا نشي کولی چې جغرافیایي، تاریخي او د نړیوالو حقونو واقعیتونه بدل کړي. تر دې مخکې ښاغلي ستانکزي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو 15مه کلیزه لمانځغونډې ته ویلي چې افغانستان په ټول عمر ډیورن په رسمیت نه ده پیژندلی او نه به یې وپیژني. ستانکزي وویل نیمه ټوټه افغانستان جلا دی او له ډیورن کرښې اخوا پروت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال د دغو څرګندونو په غبرګون کې طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د داسې نامناسبه څرګندونو په ځای دي چې د خلکو پام بل لور ته اړوي د پاکستان اصلي امنیتي اندېښنو ته د پام وکړي او که طالبان داسې خبرې وکړي نو د دواړو هیوادونو اړیکې بلا خرابې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته د خلکو او د سوداګریزو توکو د تګ راتګ لپاره د نړیوالو معیارونو پر اساس اسانتیاوې برابروي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله لانجه کومه نوې خبره نه ده. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان ټولو حکومتونو دغه پوله په رسمیت نه ده پیژندلې. د کرزي د حکومت پر مهال ټولو دولتي ادارو ته ویل شوي و چې دغه پوله د ډیورن د فرضي کرښې په نوم یاده کړي، خو پاکستان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله ده او په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.